ملګرو سلامونه، هیله مند یم چې ټول به روغ اوسئ. زه نن تاسو ته د یوټیوب چینل په اړه باندې یو نوی میتود درته وایم چې ما د ډېر فکر کولو څخه وروسته ما دغه میتود غوره کړی. نو موږ کولی سو چې په دغه میتود لار او طریقې باندې خپل د یوټیوب چینل ښه په اسانۍ سره مخ ته یوسو او زموږ ویډیو ښه ډېر کسان وویني. څو ورځې مخکې موږ او تاسو په فیسبوک کې یو ګروپ جوړ کړی و چې هر یوټیوبر هر څوک چې وي، خصوصا موږ چې د افغانستان د خارج هم وي، موږ کولی سو چې هلته د ځان لپاره یو تبلیغ وکړو او د تبلیغ په مقابل کې هغه نفر چې زموږ سره کار کوي کولی سو چې هغه ته هم کار وکړو، یعنی کار بالمقابل د کار وي. زه تاسو ته اوس دا طریقه درښیم چې موږ څنګه کولی سو د یو بل په مقابل کې مرسته وکړو، هغه زموږ چینل سبسکرایب کړي او موږ د هغه چینل سبسکرایب کړو او حتی موږ کولی سو چې ډېر چینلونه هم سبسکرایب کړو. نو زه راځم تاسو ته اوس دا طریقه درښیم. دوستانو، موږ او تاسې که چیرې وګورو په فیسبوک کې اوس په اوسني وخت کې ډېری کسان زموږ استازي په افغانستان کې د فیسبوک د لارې څخه دوی کولی سي چې ښه تبلیغات وکړي او د ځان لپاره ویډیوګانو ویو پیدا کړي او همدارنګه د خپل چینل لپاره سبسکرایبر پیدا کړي. نو طریقه اسانه ده. اول به تاسو دوستانو زموږ دغه د فیسبوک چینل ته راسئ. افغان یوټیوبرز موږ تر اوسه پورې کم غړي لرو، خو انشاءالله په راتلونکي نږدې ورځو کې به زموږ او ستاسې د ګروپ غړي بیخي ډېرېږي. تر ټولو اول خبره چې تاسو ته مهمه ده، هم تاسو ته ګټه رسوي هم ستاسو د ګروپ ټولو غړو ته، هغه دا ده چې تاسې دا ګروپ ته کسان ډېر راولئ، کسان ډېره دعوت کوي چې ستاسو ویډیوګانې ویو هم ډېرېږي. او دوهم خبره مې دا ده، که چیرې تاسې غواړئ خپل د یوټیوب لپاره د چینل لپاره تبلیغات وکړئ یا خپل د یوټیوب د چینل سبسکرایب او واچ ټایم ډېر کړئ، نو تاسو کولی سئ چې په ډېرې سادګۍ سره یو ساده اعلان وکړئ. مثلا زه تاسو ته اوس د یو اعلان طریقه درښیم. تاسو کولی سئ چې که غواړئ په پښتو یا انګلیسي په هره ژبه کولی سئ اعلان وکړئ. مثلا دلته تاسې داسې ولیکئ، که چیرې مثلا په انګلیسي باندې لیکئ دا سبسکرایبر یادونه به اوس درته وکړم. ګورئ، موږ او تاسو کولی سو سبسکرایب په څه شي باندې سبسکرایب کوو. موږ او تاسې په یو ایمیل باندې سبسکرایب کولی سو. هغه ایمیل چې اول باید موږ راسو په جیمیل یا پلی سټور کې خپل ایمیلونه خلاص کو. مثلا ګورئ، زه دلته اوس تاسو ته ښیم، دا زما جیمیل دی. لومړی دلته تاسو باید خپل ټول جیمیلونه خلاص کړئ. اوس ګورئ دلته زه مثلا څونه جیمیلونه لرم، دا زما ټول پخواني جیمیلونه دي. تاسې به هم راسئ دلې به خپل ټول جیمیلونه خلاص کړئ. بیا مثلا که چیرې تاسې 10 جیمیل لرئ، کولی سئ چې د خپل ملګري یا هغه چې تاسې غواړئ د هغه سره مثلا یو معامله وکړئ، کولی سئ چې 10 سبسکرایبر هغه ته ورکړئ. که چیرې 20 جیمیله ولرئ، تاسو کولی سئ چې 20 سبسکرایبر هغه ته ورکړئ. تر ټولو ښه خبره دا ده چې ستاسو جیمیلونه باید زاړه وي. زاړه جیمیلونه چې دي کله په هغه باندې سبسکرایب کوئ بیا کومه ستونزه او مشکل نه جوړوي. نو زه پوهېږم، مطمئن یم چې تاسو هر یو کې 2 3 4 5 7 10 15 ایمیلونه تاسې لرئ او کولی سئ د هغه په مقابل باندې خپل د ملګري چینل سبسکرایب کړئ او هغه ستاسو چینل سبسکرایب کړي. کله چې تاسو خپل په ایمیل باندې جیمیل ته داخل سوئ، نو بیا به ولاړ سئ یوټیوب چینل ته. یوټیوب چینل هغه لوګو د انسان چې ده پر هغه هر یو باندې به تاسې کلیک وهئ. مثلا دلته پر دې ځای باندې دا زما عکس چې دی پر دغه ځای باندې پر دې باندې به تاسې کلیک وهئ. هر ایمیل ته ننوځئ، د هغه ایمیل په واسطه باندې د بل نفر ایمیل څه شي کوئ، چینل سبسکرایب کوئ. نو ستاسو سبسکرایبر په دې طریقه باندې زیاتیږي. مثلا دلته زه اوس یو پوسټ کوم د تبلیغ لپاره. مثلا زه داسې تبلیغ په پښتو باندې لیکم، صحیح دی چې تاسو ته هم وسایي پښتو باندې لیکم. داسې لیکم، وایم 10 سب. دا سب معنا ده سبسکرایبر معنا لري. دا خواته بیا لیکم 10، یعنی 10 د 10 په مقابل کې. یا داسې لیکم چې مثلا 10 مقابل 10 مقابل 10 چې غواړو سبسکرایب، صحیح دی، سبسکرایب، واچ ټایم یا هغه کتونکي لیدونکي چې موږ څه ورته وایو، سبسکرایب، واچ ټایم او لایک. دا اعلان زه کوم، وایم چې 10 مقابل د 10 سبسکرایبره
واچ ټایم څونه ورکوئ. مثلا زه دلته وایم واچ ټایم 2 دقیقې صحیح دی. په هر ایمیل باندې تاسو یو سبسکرایب کولی شئ. واچ ټایم هر څونه واچ ټایم کولی شئ. مثلا هغه ستاسې جوړېدل د چې یو بل سره جوړېږي. مثلا زه وایم 10 په مقابل کې د 10 سبسکرایبره واچ ټایم 2 دقیقې او لایک به هم راکوئ. صحیح دی. زموږ ویډیو به لایکوئ هم. تاسو کولی شئ چې په دغه طریقه باندې خپل د یوټیوب لپاره ښه اعلانات وکړئ. دلته ولیکئ هر څوک غواړي، مثلا هر څوک چې غواړي میسیج وکړي، داسې ورسره ولیکئ میسیج وکړئ. ساده موږ کولی شو چې په دغه ډول باندې د ځان لپاره یو اعلان وکړو. نو که چیرې تاسو غواړئ د ځان د یوټیوب لپاره اعلان وکړئ، هغه ملګري چې غواړي د ځانو څخه یوټیوبران جوړ کړي دا ګروپ ته یې دعوت کړئ. اول وار زه اعلان کوم، تقریبا زه 25 ثانیې ایمیلونه لرم، پخواني زاړه ایمیلونه لرم. که چیرې تاسې ماته سبسکرایبر راکولی شئ، زه هم تاسو ته 20 دانې سبسکرایبر درکوم. که چیرې تاسې ماته 1 ساعت واچ ټایم راکولی شئ، زه هم تاسو ته 1 ساعت واچ ټایم درکوم. اول دا کمپین زه خپل ځانه شروع کوم چې تاسې هم ورسره پوه شئ. صحیح دی. نو په دغه طریقه باندې تاسې کولی شئ چې خپل د یوټیوب لپاره کمپین وکړئ او د یوټیوب چینل واچ ټایم او سبسکرایبر زیات کړئ. نو که چیرې کوم ستونزه مشکل وي ما سره میسنجر کې شریکه کړئ او یا هم په ټلګرام کې راته میسیج وکړئ. زه انشاءالله درته جواب درکوم. یا د په دغه ویډیو پر کمنټ باندې راته میسیج وکړئ. مننه.